الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د الله رب العزت بتوفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره موږ د سورة البقره 221 آیته پورې خبره کړې وه او په دې اخرني آیتونو کې بعض احکام الله رب العزت بیانول چې په هغې سره د مسلمانانو تربیت یې کو او دا خبره موږ ذکر کړې وه چې سورة البقره د هجرت نه بعد چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو دا صورت نازل شوی او په دې کې الله رب العزت بیا مسلمانانو ته ډیر احکامات راولېږل د حلال او د حرام او د عبادت ډیرې مسلې ورته بیان کړي. 14 حکم اوس بیانېږي په 220 آیت کې او هغه دا چې بعضو صحابه کرامو تپوس کړی و د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې خپلو بیبیانو سره نزدېکت په هغو ورځو کې چې د هغوی مهواري دا جایز ده او که نه. دلته د دې نه مخکې چې دا آیت بیان شي دا مسله یاده ساتئ. د بعضو خلکو جعلي او نقلي غیرت وي، زه ورته جعلي او نقلي غیرت ویم، خود ساخته، چې کله د دین مسله راشي یو حکم بیانېږي دته به غیرت رایت شي او دا مسله دیسي او دغه مسله دیسي. نو دې په جواب کې دوه خبرې، یوه خبره دا ده چې د دې تپوس صحابه کرامو کړی او ته د صحابه کرامو نه زیات غیرتي نه یې. بله مسله هغه دا ده بیا الله رب العزت دغه سوال او د هغې جواب په قرآن کې بیان کړی دی. دې شي سره چې چل وکړه یاره بعض کار بې وینا کوئ، هر کار کې وینا ته ضرورت نه وي، سړی ورته پخپله سوچ وکړي چې یاره دې ته اوس ضرورت دی. بله خبره ده چې الله رب العزت دا سوال او د هغې جواب هغه په قرآن کې بیان کړی دی او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله ډېر غیرتي ذات دی او الله د ټولو نه غیرتي دی. مخلوق کې څوک داسې نشته چې هغې دومره غیرت یې څومره چې الله کې دا خو واضحه خبره. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی، بیا د صحابه کرام دي. بله مسله یا بله خبره هغه دا ده او چې دا مسلې موږ ته شریعت کې بیانې نه شي نو څوک به راته بیانوي؟ جبریل علیه السلام راځي هغه موږ ته وحي کوي چې دا مسله داسې ده دا داسې ده. دا به لازم بیانېږي دې دپاره چې موږ پرې ځان پوه وکړو. بله خبره دا ټیک ټاک چې چلیږي او په دې کور کې چې دا ډیشونه دي او دا فلمونه دي او دا زنانه چې داسې بې حیایي کوي دوی له دا غیرت په دې ولې نه ورځي؟ یعنی که کور کې زنانه دي یا هلکان دي هغوی ټیک ټاکې کوي، هغوی فلمونه ګوري، هغوی سندرې اوري، هغوی هلکان د جنکو پېښې کوي، جنکۍ د هلکانو پېښې کوي، په کور کې دی د ټولو په مخ کې بدې ردې وایي، کنځلې کوي، هغه نامناسب الفاظ استعمالوي د مور پلار په مخ کې، د بچو په مخ کې. تاسو ته خو پته ده د بعضو کنځلې څنګه د له دې ټیم کې غیرت نه ورځي چېرې دا ما څه ووي او دا ما څه وکړو. چې کله د شریعت مسله راشي بیا به د غیرت کته کوي او به راکوي. چې کله ته ووایې چې او زنانه جومات ته مانځله تلی شي، زنانه دپاره جومات کې د مانځه خاص ځای او په پرده کې په حیا کې زنانه تلی شي. د رسول وسلم بیبیانې د صحابه کرامو بیبیانې تلي دي، اوسه پورې مسلمانانو بیبیانې ځي راځي. دا څنګه یاره زنانه جومات ته؟ نو او زما یو بل سوال دی، دا څنګه زنانه
بازار ته په بازار کې ګرځي را ګرځي کته به رکي څه خبره نه هر قسمه بې پردګي بې حیایي کېږي څه خبره نه کله د شریعت مسله راشي شیطان دته بیا دلته غیرت رایادوي نو که څوک دا غیرت مخې مخې ته کوي که دا د خپل جیب کې ځان سره کېږي او یا دې د خپل پیزار صفا کړي کوم چې صحیح غیرت دی هغې له راتله پکار دي غیرت په خپل عزت باندې غیرت په اسلام باندې غیرت په لور خور باندې غیرت د الله په احکاماتو باندې دې غیرت له راشه دغه خودساخته غیرت کې دی هغه خودساخته دی څوک به ورته غیرت وایي څوک به ورته نه وایي خو چې کومې خبرې ته شریعت غیرت ویلی هغه غیرت وي نو صحابه کرامو دا تپوس کړی ښه د دې تپوس ضرورت ولې راغی هغه په دې چې اهل کتابو دوه ډلې وي یو یهودیانو دویم نصارا د یهودیانو دا طریقه وه چې کله به په زنانه باندې مهواري او بیماري راله او دا الله رب العزت لکه حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم چې دا الله د آدم په لوڼو باندې یو خبره لیکلې ده داسې عیب نه دی نه داسې ګندګي ده چې بس زنانه بلکل د څاروي او زناور په شان تعامل ورسره کوه نو دې یهودو به داسې چل کوو چې دا زنانه به یې پلیته ګڼله د دې بدن د دې هر څه دا به یې پلیت ګڼل او دا به وی چې دا زنانه څه شي له لاس وړي که نه هغه هم پلیت شي نو د دې سره به یې ناسته پاسته نه کوله بلکې دا به یې د کور نه وایسته او دې له به یو کوټه یا کوټګۍ یا یو جونګړه جوړه کړې وه نو دا زنانه به د هغه وخته پورې دلته ناسته وه چې څو پورې به دا بیماري ختمه شوې نه کله مهواري ختمه شوه بیا به دننه راتله دا د یهودو طریقه وه د نصاراو طریقه دا وه چې هغوی به حایزه زنانه او غیر حایزه دي کې به فرق نه کوو لکه څنګه چې هغه زنانه ده چې مهواري نشتي نو دا وی داسې ده لکه څنګه چې هغه ده چې مهواري شتي هېڅ فرق پکې نشتي ناسته پاسته کوروالی چې څه ورسره کې کوه صحابه کرامو تپوس وکړو چې یا رسول الله موږ به څه کوو د یهودو طریقه دغه ده د نصاراو طریقه هغه دا ده رب العالمین یو لاره وښوه هغه لارې ورته دا وښوه چې نه زنانه چې کله د مهوارۍ په ورځو کې نو نارینه به د هغې سره د کوروالي نه ډډه کوي او د هغې نه علاوه ناسته پاسته ورسره جایز ده سملاسته ورسره جایز دي خبرې اترې ورسره جایز دي او دغسې قصه نشتي کوم چې یهود کوي چې زنانه پسې شي لاس ولګوي بس هغه هم پلید شي او چې ډوډۍ پخوي هغه نامناسب دي که چاله اوبه ورکوي هغه صحیح نه دي دا د یهودو کیسې دي او ځکه بیا رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ووایي اصنعوا کل شیء الا النکاح هر څه ورسره کولی شي هر قسمه نزدیکت ورته کولی شي سوای د کوروالي نه دا خلاصه د دې مسلې شو اگر که د دې په شان نزول کې ډېر آثار او ډېرې خبرې هغه بیان شوي دي نو الله رب العزت وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويسألونك عن المحيض او تپوس کوي دوی تانه په باره د حیض کې تپوس صحابه کرامو کړی دا رسول الله وسلم خواله به زنانه هم تپوس نه راتلي او مخکې به دا ووایي چې الله په حق ویلو کې حیا نه کوي معنی چې زه دا سوال کومه خو حق دی نو په حق کې خو حیا نشتی نو تپوس به وکړو دین په باره کې به تپوس کوي او ځکه دا خبره یاده کړي دوه قسمه خلک دین نشي زده کولی یو چې حیا کوي په دین زده کولو کې او دویم چې متکبر ځان لوی ګڼي چې ځان لوی ګڼي دی د چا نه تپوس نه کوي ځکه چې دی ځان لوی ګڼي او دا چې حیا کوي نو دی ځان لوی نه ګڼي خو هلته حیا بند کړی دی د دین دی زده کړي نه زنانه ته دا مسله راشي هغه به تپوس کوي نو زنانه که اوس خاونې پوه وي خو ډېره ښه ده چې خاون پوه نه وي نو سبق کوي داسې طریقه خو معلومات کوي که نو دوی ته نه تپوس کوي په باره د حیض کې حیض هغه
وینې ته ویل کېږي چې په زنانو باندې په خاصو ورځو کې راځي د هغوی د رحم نه. او په دې کې ډېر حکمتونه دي. د الله رب العزت پیدایش چې دی چې څه شی پیدا کړی دی او څنګه صفات یې پکې اچولي دي هغه د حکمت نه خالي نه وي. قل هو اذى ته ووایه دا ضرر رسونکي ګندګي ده. دا په زنانه چې کومه وینه راځي نو ګنده وینه ده، په دې کې به ځان لرې ساتي. د ښځې نه نو څه وایي فاعتزلوا النساء في المحیض، بس بیل شئ د زنانو نه په حیض کې. اوس الله وایي بیل شئ، اوس څنګه بیل شئ د نور وضاحت لپاره به ته رسول الله وسلم ته واپس کېږي. ګور بغیر د حدیثونو ګزاره نه کېږي. الله وایي بیل شئ، ښه څنګه بیل شو؟ رسول الله وسلم وضاحت کړی دی چې بیل شئ معنی ده چې هر څه کولی شئ سوای د کوروالي نه. بیل شئ مطلب دا شو چې کوروالی به ورسره نه کړي. دا مطلب نه چې سملاستی ورسره نه شي، دا مطلب نه چې لاس نشي وروړی، دا مطلب نه چې هغه لاس نشي لګولی. عایشه رضی الله عنها وایي ما به رسول الله وسلم له سرمن ګرځو، رسول الله وسلم به چې دی زما په غېږ کې سریه ښودی او زما به مهواري وه. رسول الله وسلم به ورسره ناسته پاسته وه. بیبیانې د رسول الله وسلم د هغه سره به سملاستی په مهوارۍ کې نو په یهودو باندې رد شو او په نصاراو باندې هم رد شو، ځکه چې نصارا خو به دغه ګندګۍ کې کوروالی کوي. الله د دغې نه منع وکړه. د یهود ډېر زیاتې کوي نو په هغوی باندې هم رد وشو. ولا تقربوهن حتى يطهرن، او من نږدې کېږئ دوی ته تر دې چې دوی پاکې شي. فاذا تطهرن، نو کله چې ځان ښه پاک کي فأتوهن من حيث أمركم الله، نو بیا راځئ دوی ته د هغه ځای نه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. ان الله يحب التوابین، یقینا الله مینه کوي د توبه ویستونکو سره. ويحب المتطهرین، او مینه کوي د پاکي کوونکو سره. ولا تقربوهن، نه به نږدې کېږي. نه به نږدې کېږي څه مطلب شو؟ جماع به ورسره نه کوي، کوروالی به ورسره نه کوي. ولا تقربوهن حتى يطهرن، تر دې چې دوی پاکې شي. پاکې شي مطلب یعنې تر دې چې دوی د وینه او مهواري بنده شي. فاذا تطهرن، نو کله چې ځان ښه پاک کړي. نو ګوره بیا د پاکوالي خبره ده. دې کې د جمهور العلما دا قول دی، وایي د دویم پیر پاکوالي نه مراد چې کله غسل وکړي. نو د دې نه مسله دا راووته که چېرته د یو زنانه حیض بند شو او طهارت پرې راغی، نو خاوند ورسره د هغه وخته پورې کوروالی نشي کولی چې څو پورې دې غسل نه یې کړی. دلیل پې دا دی چې الله یو پیري وي کله چې دوی پاکې شي، بیا وایي چې کله ځان ښه پاک کړي بیا ورته نږدې کېږه. نو ځان ښه پاک کړي په څه سره؟ په غسل سره. او دا راجح قول دی او په دې کې احتیاط دی. فأتوهن، نو بیا راتګ کوئ دوی ته من حیث امرکم الله، په هغه ځای کې چې الله تاسو ته د هغې ویلي دي. یعنی من حیث امرکم الله فی الموضع الذي احله الله لكم، بیا راتګ کوئ دوی ته په هغه ځای کې چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی. نو دې کې دا مسله هم راووته چې زنانه سره کوروالی کول یا هغې ته نزدېکت د دبور د طرف نه دا حرام دی. او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دا صحیح حدیث دی، امام ابن ابي شیبه هم راوړی دی، امام احمد هم راوړی دی. وایي من اتی حائضا، چا چې د حایضې زنانه سره کوروالی وکړو، او امرأة فی دبورها، یا د زنانه سره په دبور کې کوروالی وکړو، او کاهنن، او یا لړ په کاهن نجومی پسې او هغه خبرې رښتینې وګڼلې، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، نو د انکار وکړو د هغه څه نه چې په رسول وسلم باندې نازل شوي دي. او حدیث کې داسې هم راځي، امام ترمذي راوړی دی، رسول وسلم وایي عبدالله بن عباس حدیث دی، اقبل وادبر واتق الدبر والحیضه. په هر طریقې سره چې وي د خپل بیبي سره کوروالی کې کوه، دوو خبرو نه ځان ساته. حیض کې به ورته نه نږدې کېږي او د دبور د طرف نه به ورسره کوروالی راکړي. نور دا د بیبي ده،
چې هر څنګه کوروالی ورسره کوي هغه کولی شي. او سبحان الله هسې د علم کې او تپوس کې حیا نه کول. دې کې یو قصه مسروق رحمه الله په عایشه رضی الله عنها پسې یو پیر ورغی او سلام یې پرې واچو، هغې ورته هرکلی ووي. وی ما ورته بیا وی چې زه یو تپوس کول غواړم خو انا استحیي، حیا راله راځي. هغې ورته انما انا امک وانت ابني، زه ستا د مور په ځای یم، ته زما د زوی په ځای یې. د رسول وسلم بیبیانې دا د امتیانو میندې دي. خیر یې تپوس وکړه ما للرجل من امرأته وهي حائض. سوال دا دی چې کله زنانه باندې د حیض بیماري راشي نو د سړي دپاره څه روا دي او څه ناروا دي؟ هغې ورته ویل هر څه روا دي خو د قرباني نه ځان لرې ساتي. دا مسله دلته بیانه شو. بیا الله وایي ان الله یحب التوابین، الله هغه خلک خوښوي چې توبې ډېرې وباسي، ویحب المتطهرین، او الله هغه خلک ډېر خوښوي چې د پاکۍ خیال ساتي. ولې د آیت په آخره کې د توبې او د طهارت ذکر؟ د توبې ذکر به دې وکړو که چا نه دا ګناه شوي نو شوي ده، ته اوس توبه دې وباسي، الله ته دې واپس شي. او الله خوښوي توبه ویستونکي. دلته دا مسله یاده کوي، دا د عوامو مسله ده چې په دې سره ښځه طلاقېږي. دا دې سره ښځه نه طلاقېږي خو دا غټه ګناه ده، لویه ګناه ده. موږ اوس حدیث ذکر کوو وعید، خو ښځه ورسره نه طلاقېږي. بیا او وی د الله هغه خلک خوښ دي چې هغوی د طهارت خیال ساتي. دا خبره یاده کوي او ځای په ځای به راشي قرآن کې شریعت طهارت ډېر خوښوي او خیال هم نه دی دا ولې د مانځه دپاره اودس چاردام دی، او ولې دا غسل دی، ولې د تیمم دی، د ټول دې دپاره چې انسان پاک وي. د الله رب العزت طهارت خوښي او پاک خلک یې خوښي. او دلته دا په دې وي ځکه چې کم سړی د زنانه نه په دغه ورځو کې ځان لرې ساتي، مطلب د کوروالي نه، نو دی د ګندګۍ نه ځان لرې ساتي. معنی ده چې دی طهارت خوښوي او پاک سړی دی. د الله رب العزت داسې خلک خوښ دي. نو کوشش کوئ شروع د عقیدې نه وکوئ. اصل طهارت هغه دی، عقیدې پاکې ساتئ، خپله کپړه جامه بدن د اوسېدو ځای د ناستې پاستې ځای په دې باندې انسان په دنیا کې هم اوچتېږي، په آخرت کې دنیا کې داسې چې دا مخلوق هم داسې سړی خوښوي، د انسانان هم داسې انسان خوښوي چې هغه پاک صفایي. او دلته به دا ټپه نه کې بعضو دقه یو قصه یې زده کړې ده، غریبي ده او غریبي ده. غریبي څوک د طهارت نه منع کوي. یو سړی غریب دی نو لکه دی به په بد حال ګرځي، بین به تیزي او غاښونه به په بد حال وي، څه چل غریب دی؟ غریب دی زیات نه سړی دا وویلی چې کور یې نشتي، خوراک یې ښه نه دی ځکه چې غریب دی، جامې کپړې مزېداره نه ده ځکه چې غریب دی، پیزار یې مزېدار نه غریب دی، خو کپړې یې سخا دي دا پاکولی نه شي ځکه چې غریب دی. غربت دې مرتبې ته خو ده، خو اوبه دې راواله واچوه بسه پاک. تا ته خو چا دا نه دي ویلي چې نوي جامې واغونده یا نوي پیزار په خپو که، تا ته دا ویلی شوي دي چې دا کومه جوړه چې دې ده دا پاکه ساته، ځکه شریعت وی خوشبو ډېره استعمالوه او د رسول وسلم خوشبو ډېره خوښه. نو په دې کې ما بعض خلک لیدلي چې هغو ډېره کوتاهي کوي، ډېر په بد حال ګرځي او کله د سړي سره غاړه میلاوي یا داسې پخوا دې تېر شي بین ترې روان دومره په بد حالي. د رب العالمین پاک او صفا خلک خوښي. اوس بل ولسم حکم بیانېږي، هغه دا چې زنانه سره چې څنګه کوروالی کوي کولی شي، خو دبر کې کوروالی د زنانه سره د ګناه کبیره ده. نساؤکم حرث لکم، بیبیان استاسو فصل دې استاسو دپاره، فأتو حرثکم انا شئتم، نو راتګ کوئ فصل خپل ته په کومه طریقه چې ستاسو خوښوي. وقدموا لانفسکم، او مخکې ولیږئ د خپلو ځانونو دپاره. نساؤکم حرث لکم،
دې په شان نزول کې او سبب د نزول کې ډېرې خبرې ذکر کیږي. یو ده جابر رضی الله عنه روایت ته او دا په صحیح بخاري کې هم دی صحیح مسلم کې هم دی چې یهودو یو خبره مشوره کړې وه ورته مدینه کې خو یهود اوسېږي هغوی دا مشوره کړې وه چې کوم سړي د خپلې بیبي سره کوروالی وکړو په حلال ځي کې خو د شا د طرف نه نو بس د ده بچی چې کوم پیدا کېږي هغه به په بدحالي او هغه به بیماري او هغه به ړوني او هغه به کوڼي او دا مرضونه به ذکر کول. اگر که دا سړی کوروالی په حلال ځي کې کوي په حرام کې نه کوي حرام خو خبره ختمه شوه. دا خبره بیا د دوی نه چا زده کړې و مدینې والا زده کړې و د انصارو ځکه چې د هغوی سره کتاب نه و اسماني نو هغوی کې هم دا مشوره و دغه مشرکینو کې چې د دوی سره کتاب دی د دوی سره علم دی نو دوی چې کومه مسله بیان کړي هغه بیا اورېده پکار دي نو هغوی دا خبره مشوره کړې وه نو د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله که یو سړی د خپلې بیبي سره کوروالی کوي په روازي کې کوي خو د شا د طرف نه کوي دا به جایز یې که نه الله رب العزت د آیت راولی چې زنانه ستاسو فصل دی چې څنګه دې فصل ته راتګ کوئ کولی شي او مخکې خبره ذکر شوی چې من حیث امرکم الله په هره طریقه چې راتګ کې کوه خو په هغه ځای کې چې کوم ځای الله حلال کړی دی رد شو د یهودو په دې خبره باندې. یو روایت کې داسې هم راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي او د امام ترمذي راوړی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې د طبیعت یې څه خراب وی هلکتو یا رسول الله زه تباه شو غرق شو هلاک شو هغه ورته یې ولې څنګه هلاک شو وی د خپلې بیبي سره مې کوروالی وکړو په حلال ځای کې و شاته طرف دا ناروا کار رانه وشو رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه ونه وي ځکه چې الله له وحي نه ورالېږلی نو فاوحى الله الى رسوله بهذه الايه وی الله رب العزت دا آیت راولیږو نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اقبل و ادبر په هره طریقه چې کوروالی کې او کوي دا روا ده خو ځان ساتئ په ماهوارۍ کې د نزدېکت نه یعنې د کوروالي نه او په دبور کې شاته طرف کې کوروالي نه بس د دې نه ځان لرې ساتي. او حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ملعون هغه سړي باندې لعنت ویلی شوی دی من اتى امرأة من دبرها څوک چې خپلې بیبي سره کوروالی کوي په دبور کې په ناروازي کې صحیح حدیث دی امام ابو داود راوړی او په دې باندې نور هم وعیدونه راغلي دي. یو حدیث کې داسې هم راځي امام احمد راوړی دی ان الذي یأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله الیه یوم القیامه داسې سړي ته به الله رب العزت د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري کم سړی دا کار کوي. او دا خبره یاده کوي شریعت چې یو کار منع کي که نه هغې کې موږ ته نقصانات دي ځکه چې موږ منع کوي. د حیض په ورځ کې زنانه سره کوروالی ګندګي ده بیماریانې دي په دبور کې د زنانه سره کوروالی کول ګندګي ده بیماریانې دي او ډېرې بیماریانې دي جوړوي ډاکټران پرې اوس بحثونه کوي او هغه ډاکټران پرې چې کوم مسلمانان دي کوم چې غیر مسلمه ډاکټران دي هغوی په دې باندې تفصیلي لیکل دي په دې باندې چې زنانه سره په دې وخت کې او په دې وخت کې او په دې ځای کې کوروالی نه دی پکار. هغوی د شریعت په نقطه نظر نه وي هغوی چې کوم خپل په دې باندې ریسرچ کړی ده او بحثونه یې کړي هغې په رڼا کې وي او رب العزت موږ ته پخوا دا خبره بیان کړې ده چې دې نه ځان لرې ساتي. په دې کې رد شو د عوامو په بعضو خبرو باندې او عوام هسې د ځان نه کوي خو یا چېرته د امیر صاحب نه اورېدلي او یا د داسې مولوي صاحب نه اورېدلي چې د هغه سره علم ډېر نه نو زنانه سره د کوروالي په باره کې به د ځان نه خبرې ذکر کړي زنانه ته کتی نه شي چې هغې باندې جامه نه او زنانه خاوند ته نه شي کتی او دې سره چې دی نظر ختمي او دې سره دا کي او دې سره دا کي دا ټول خود ساخته خبرې دي. رب العالمین عام قانون ذکر کو فصل دی ستاسو او دې فصل ته چې څنګه راتګ کوئ سوای د دوو طریقو نه. او ما پرون د خبره استاد پرون مې دا خبره وکړه چې شریعت قانون ذکر کوي دی طریقه ده پای کې ډېرې مسلې راشي او دا نه چې ته راځي یاره چې ښځې سره سړی داسې چل کوي او چې ښځه داسې کوي او چې سړی داسې کوي او چې ښځه داسې او دا هرې خبرې تپوس کوي لکه تا ته شریعت قانون وکړو چې یو سړی د خپلې ښځې سره څنګه نزدېکت کوي کولی شي
دوو خبرونه به ځان لرې ساتي او بس خبره ختمه شوه. اوس به بیا کې چغچې وال چې دا داسې او دا داسې او دا دغه او دا داسې. الله او د الله د رسول نه مخکې کېده نه دي پکار. بیا الله وایي وقدموا لانفسکم ځانونو دپاره مخکې ولېږئ. هغې نه دي ذکر کړي چې څه ولېږئ. نو یو دا چې ځانونو دپاره مخکې ولېږئ مطلب دا دی چې کله د بیبي سره کوروالی کې نو په دې نیت یې وکړه چې الله دله نیکمله بچی درکړي. یوازې شهوت پوره کول نه دي، الله زموږ تربیت کوي. یوازې خبره د شهوت پوره کولو نه دی چې ښځه او خاوند شهوت پوره کوي. نیت دا ساته چې الله نیکمله بچی راکړي. نو ولې دا بچی مخکې لېږلی کېږي څه او دا داسې لېږلی کېږي چې د دې نیکمله بچي چې دله ته ښه تربیت ورکړي دی چې بیا کوم نیک عمل کې الله تعالی اجر درکړي نو ده ته آخرت کې ځان له اجر ذخیره کړو. دا مطلب شو. چا دا ویلي دي او ځان دپاره مخکې ولېږئ هر نیک عمل. دا بل ورځ ما تاسو ته ووایي چې دا د الله رب العزت طریقه ده. کله یو خبره دنیوي رواني دیني نصیحت ته پکې کوي منځ کې. نو خبره دا ده چې د ښځې سره کوروالی کولی شي. روا طریقه دا ده ناروا ده منځ کې الله ته وایي او د نیکو اعمالو نه دي سوچ او فکر وانه وړي. ګورئ داسې نه چې یو سړی صرف دقې پورې نښتی چې د ښځې نه شهوت پوره کول غواړي او یا ښځه دې پورې نښتې ده چې صرف شهوت پوره کول غواړي. الله وایي یو بله خبره هم ده هلته نه یې هېره نه شي آخرت دپاره توخم برابروئ. هغه ورځ هم را روانه ده. یوازې د ښځې خاوند قیسه نه ده، یوازې د واده مسله نه ده چې ته سهار هم کښېنې د واده ورد کې او چې د شپې هم کښېنې. بعضو دغه کیسه خصوصا چې واده یې نه کړی د دوی ده لکه ته به چې سهار ماښام ذکر کوي دغه ورد کې واده کته واده بره واده کته واده بره او چې واده وکړي نو بیا هم لګی دا بعض پکې قصې کوي داسې او دا داسې او دا الله وایي یو بله خبره هم ده. یوازې ژوند کې واده خو نه دی، یوازې شهوت پوره کول خو نه دي. شهوت خو زناور هم پوره کوي، بچي د زناور هم کېږي. مسله دا ده چې زناورو سره خو دا سوچ نشتی او نه په دې مکلف دي چې آخرت را روان دی. زمونږ ته خو مخې ته آخرت هم پروت دی. الله وایي وقدموا لانفسکم. ها دغه شان دي کې دا هم راغلی چې بیبي سره کوروالی کې نو هغه ذکر ووایه کوم ذکر چې شریعت کې تا ته ښوی شوی دی او هغې باندې مونږ تفصیلي بحثونه د رحیق الازهر په درسونو کې کړي دي. اوس دې نصیحت ته د الله وګوره. الله اکبر. خبره د څه روانه وه چې بیبي سره کوروالی کول روا او ناروا طریقه خو وه منځ کې تا ته او یا د دې مسلې په آخره کې دې نصیحت ته وګوره واتقوا الله ویریږئ د الله نه ویریږئ د الله نه. مطلب دا د هر هغه کار نه ځان لرې ساتئ چې الله دې ته منع کړی. ای کېدل نه دغه هم رالو د بیبي سره په ناروا ځای کې کوروالی یا ماهوارۍ په ورځو کې کوروالی خو دې خبره کې سوچ کوئ. ګوره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا انکم ملاقوه او پوه شئ په دې چې تاسو د دغه الله سره میلاویدونکي یئ. وبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنانو ته. تاسو الله سره مخ کېدو ولی الله ډېر د ډېرې آیت دی. او الشیخ العلامه الفقیه ابن عثیمین رحمه الله د هغه دا طریقه په درسونو کې هغه به اکثر د آیت شاګردانو ته رایاده واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه. د الله نه ویریږئ او ګوره د آیت ساتئ چې یو ورځ به دغه الله ته مخامخ کېږئ. نو الله ته به مخامخ کېږئ. دا نه دی چې خپله مرضي دې وکړه حلال و حرامو به خیال ساتي الله به درنه تپوس کوي. نو بیا وایي زیری ورکړه مؤمنانو ته. سړی ډېر ویریږي چې الله ته به مخامخ کېږم دا خو ډېره لویه سخته ده او سخته ده. الله وایي مؤمنانو له زیری ورکړه کومو چې د الله منلي ده د هغوی دپاره خو دغه د خوشحالۍ ورځ ده خو د هغه چا دپاره چې د الله یې منلې ده. اوس بله مسله بیانیږي او دا اتلسم حکم دی احکام الایمان. بعض هغه احکام چې تعلق ساتي د قسم سره. قسم بعض احکام په دې ایتونو کې بیانیږي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
او مګرځوئ نوم د الله نښه دپاره د قسمونو خپلو ان تبرو چې تاسو به نیکي نه کوئ وتتقوا تقوی به نه کوئ وتصلحوا بین الناس او جوړه به نه کوئ په منځ د خلکو کې والله سمیع علیم او الله اوریدونکی پوهه دی. معنی ده چې د الله د نوم لحاظ کوئ او د هغه د نوم به احترام کوئ. ما یې ترجمه وکړه، تاسو پوه شوئ؟ د یې ترجمه او صحیح شو وضاحت خو چې عام کله ترجمه داسې وکړي چې څو پورې د وضاحت د دې مخکې اورېدلی نه وي یا پې پوه شوی نه یې ته په ترجمه صرف نه پوهېږي. مطلب دی کې اوس دو تفسیره دي. یو دا دی چې د الله دا نوم چې دی دا داسې مه استعمالوئ هدف هم ترې جوړ کړی نښه هم ترې جوړه کړې ده په مخه بس د الله په نوم قسم او د الله په نوم قسم د الله په نوم قسم او د الله په نوم قسم. د الله د نوم قدر کوئ. یو مطلب دا شو. لکه یو سړی لګی که نه بې ضرورته بس ته کوي بخولې زما د الله په نوم قسم او په الله مې دې قسم او په الله مې دې قسم او په الله وایي څه کوي د الله د نوم لحاظ کوه. بل تفسیر دی کې دا دی چې داسې نه چې تاسو د الله نوم استعمالوئ د دې دپاره چې موږ به نیک عمل نه کوو موږ به تقوا نه کوو موږ به د خلکو منځ کې جوړ جاړی نه کوو. نو ناروا دې څه وکړه یو خو دې د الله د نوم بېعزتي وکړه بېعزتي داسې وکړه چې د الله نوم ته په ناروا خبرو کې استعمالوي. او دویم عجیبه کار دې څه وکړو وایي زما دې د الله په نوم قسم وي چې زه به نیکي نه کوم. نو د چا په نوم چې ته قسم خورې هغه تا ته د نیکي د کولو ویلي دي نو دا کم قسم ته خورې او دا ته د چا نوم ذکر کوې. لکه بعض خلک یې که نه غوسه کې یا داسې عام ښه صحیح اوقاتو کې غوسه نه قسم به وخوري ځان به د یو نیک کار نه منع کړي. زما دې په الله قسم که ما د پلاني تپوس وکړو الله وایي دا څه خبره شو کې زما نافرماني او استعمالي پکې زما نوم الله خو تا ته ویلي تپوس وکړه. زما دې په الله قسمي که ما دا پلانې کار وکړو هغه د نیکۍ کار دی الله وایي داسې به نه کوې. دې کې ناروا څه دي یو خو ته ځان منع کې د عبادت نه دویم دا چې ته سپکاوی د نوم د الله کې ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قسم شتي شریعت کې وی خوره خو په داسې چې مناسب ځای په هغه ځای کې قسم وخوره داسې نه قسم جایز دی مناسب ځای کې او بل فقط د الله په نوم فقط د غیر الله په نوم قسم حدیث کې راځي دا شرک ته او کفر دی. د کعبې قسم زما دې په کعبه قسم بعض وایي د بچي په سر مې دې قسم دا د هندوانو نه اخیستې شوي قسمونه دي ښه ده زما دې وایي د پلار په سر قسم او د مور په سر مې دې قسم ټول شرک دی. د الله نه علاوه د بل چا په نوم قسم دا نه دی روا. ولې چې څوک چې قسم خوري د چا په نوم که نه نو د چا چې دغه نوم دی دی د هغې یو خاص تعظیم کوي او د دې خاص تعظیم او قدر وړ او لایق چې دی هغه یو رب العزت دی بس. نو دی وایي زما دې قسمي په الله بیا بل پیرله وایي زما دې قسمي د زوی په سر معنی ده چې د زوی هم داسې تعظیم کوي لکه څنګه چې د الله کوي. زما دې قسم د کعبې نو کعبه خو کاڼی دی کعبه خو مخلوق دی د پلانی پیر صاحب په نوم قسم د پلانی بابا په نوم قسم ټول د شرک په زمره کې راځي ټول د شرک په زمره کې راځي او کله لوی شرک کله وړوکی شرک خپل ځای کې د هغې تفصیل شوی دی د دې نه به ځان لرې ساتي. بله مسله دا یاده کوي دلته ډېرې مسلې ده او دا اوس احکام شروع شو او ښه ګران دي خو موږ به کوشش کوو چې یو مختصر بیان کو دویم په اسانه طریقې بیان کو. یو دا مسله یاده ساتئ که چا قسم وخوړو چې زه به پلانې کار نه کوم او هغه کار واجب دی او هغه کار کول واجب دي
لکه یو سړي دا ووي چې زما دې په الله قسم وي زه به جومات ته مانځله نه ځم او جومات ته مانځله تګ مطلق فرض داسې به وایي نارینه دپاره او جومات ته تګ د فرض مانځه دپاره د نارینه په حق کې واجب دي او د قسم وکړو بل یو نیمچه غونته کې مفتي صاحب ورته ووایي چې اوس خو به قسم پوره کړي مزید تا خو قسم خوړلی اوس به ته منزله جومات ته نه شي دا بې المازو لپاره ښه مسله جوړوي به قسمونه وخورې او پرېږدي کور کې چې ما قسم خوړلی چې زه به جومات ته نه ځم دلته اوس مسلې حل څه دی حل یې دا دی چې په ده واجب دي چې دا قسم به ماتوي د واجب دي او کفاره به هم ورکوي بله مسله یو سړي قسم وخوړو یو مستحب کار دی چې دا به زه نه کوم یعنی واجب نه دی مستحب دی الله لازم کړی نه دی نو حل د دې دا دی چې د دې قسم ماتول مستحب دی لازم نه دی مستحب دی ځکه چې دې چې کوم کار نه ځان منع کړی دی هغه مستحب دی واجب نه دی تاسو زما په دې خبر ورسېږي درېیمه ده یو سړي قسم وخوړو چې زه به حرام کار کوم زما دې په الله قسم وي چې زه به یو کس یاد کو د هغه دغه حق خورم او د پته یې د دغه حق دی او قسم وخوړو دا به زه کوم نو بل ورته وایي چې دا خو به اوس ته کوې دا حق خو به ته خورې ولې ځکه چې څه جلدي کړی قسم دې خوړی نه په ده لازم دی دا قسم به ماتوي یو سړي ووایي چې زه به پلانې کار پرېږدم قسم وخوړو هغه کار مکروه دی حرام نه دی مکروه دی چې لکه دا به زه کوم عفوا قسم وخوړو چې زه یو مکروه کار یاد کړو چې دا به زه کوم کار حرام نه دی خو کول یې غوره نه دي او ده خو قسم وخوړو چې زه به یې کوم نو موږ ورته وایو چې طریقه اوس دا دی چې مستحب دا دی چې ته دا قسم مات کې او دا کار ونه کې ځکه چې دا کار څه دی دا مکروه دی بعض علما وایي دا آیت چې دی الله وایي زما نوم دې دپاره مه استعمالوئ چې ځان پرې د نیکۍ نه بندوئ و د دې په شان نزول کې وایي عبدالله بن رواحه رضی الله عنه مبارک دا نازل شوی عبدالله بن رواحه قسم خوړلی و چې زه به د خپل اوښي سره د هغه د خور خاونو النعمان بن بشیر رضی الله عنه قسم یې خوړلی وي زه به ده سره خبرې نه کوم هلته نعمان او د ده خور چې کومه د عبدالله بن رواحه خور وه په هغه واده وه د دوی په منځ کې هم څه ورانې راغلی اختلاف راغلی نو ده یو خو قسم وخوړو چې یو به زه د نعمان سره خبرې نه کوم او دویمه دا چې زه به د نعمان او د هغه د ښځې په منځ کې جوړه نه راولم الله ورته ویلي دا څه خبره شوه زما نوم استعمالې او په دې کې چې نیکي به نه کوې او د خلکو منځ کې به جوړ جاړی نه راولي د دې باب کې نازل شوی ابوبکر صدیق قسم خوړلی و کله چې خبر شو چې مصطح عایشه رضی الله عنها باندې چې بهتان لګېدلی و عایشه رضی الله عنها باندې نو ده به کوم خبرې کړې نو هغه قسم خوړلی و غریب و ده به خرچه کوله وي د نن نه بعد دې زما نه روپۍ ویني الله وایي نو قسم خورئ په دې چې نیکي به نه کوې بیا دلته درې کارونه ذکر شو کم دي نه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم یعنی نیکی تقوا او د خلکو منځ کې اصلاح جوړ جاړی ولې صرف دا درې کارونه ذکر شو جواب دا دی چې څومره د نیکۍ اعمال ویني که نه هغې واپسې دې دریو ته کېږي نیکي وي که نیکي خو عامه شوه تقوا په دې کار څه نه راغلي د خلکو په منځ کې جوړ جاړی دا د نیکیانو په بنیاد کې دی ښه کوشش کوي چې د خلکو په منځ کې جوړ جاړی راولي اصلاح وکوي دا ډېر غټ عمل دی خو افسوس خبره دا دی چې دا لا پرېږدي چې خلکو منځ کې جوړ جاړی راولي بعض لګیایي په دې کې چې په څه طریقه دوه جدا کړي والله سمیع علیم
او اللہ اوریدن کے پوہ دے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم نراگیری تاسو لرا اللہ پعادتی قسمون استاسو ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم مگر رانی ستاسو پاگا چکڑی زرون استاسو واللہ غفور حلیم او اللہ دیر بخون کے صبرناک دے بلا مسئلہ اس بیانی خبری سر خبر شو اما کی خبر دا قسم نو اللہ یو مہربانی ذکر کئی چکم چی لغو الیمین دے آغا چی آغا بی ارادی عادتی قسمون دی اللہ ویزتا سو پدی نرانیسا اوز دا لغو الیمین دا ستوئی نیو تعریف دا دی دا دے چی اگا پا جب باندے غالباً رازی بے دنیت او مقصد نا خو پتا دے کہ انسان پا جب رازی اگر سڑے نا پا اللہ می دے قسم نا پا اللہ می دے قسمی کے او نا پا اللہ می دے قسم او نا قسم میں خوڑا لے او نا قسم دا بعض اوقاتو کی سڑی پا جب اسی رائش واللہ دیسی بکے واللہ راگا واللہ میرے توی واللہ کل اسی جب باندی رائشی ارادے دا زلنا نہیں اللہ رب العزت پا دی رانی وانا کئی لکہ زمانگا بعض پختنوں کی دا رواج دے او دا بعض میں پا دی پا کیوں ہوئی زکی چیز دا رواج دا دیرو نا ختم شوئے دے دا میلما دیر قدر کول تو بعض دیگه قسمونو خوری نا قسم دیتا با خوری قسم می دے زموڑ قسم می دے زموڑ دا اکثر گوری غیر ارادی حدیث رسدی سے نیت نہیں جو بدے رجوع دا کومی نہ لی گیا اللہ وی رانیوز پا آگا کون بما کسبت قلوبکم چی دا گئی بنیاد آگا دا زڑا نہیں ارادہ دی کڑے دا زڑا نا خواہ سوچتے ہوتا دے بیا پا دی رانیو کی ہاں بعض علماء دا ویلی دی وی لغو الیمین کی یا الیمین اللغو پا دی که دن دام رازی چی سڑے سخت غصے کی او قسم کری اللہ پا دی رانیونا کی او دا حدیث کم رازی لا یمین فی غضب صحیح سند سر دا عبداللہ ابن عباس نا نقل دے لا یمین فی غضب کل سڑی عقل بنشی کنا غصیم گورے مرتبی دی تلتا مراد اگا غصہ دا اگا عقل چی پکی کار پری تھی چی عقل دی کار پری ہوتا قسمو کھڑو پا دی اللہ تعالیٰ رانیسی اللہ رحم دی خواہ درسن چا دا ویلی دی وی لغو یمین ستوی چا اللہ پی رانیونا کئی اگا دا چی یو سڑے قسمو خوری پا یو خبر باندی چی اگا تیرہ شوی دا او دا گمانی چیز رشتی نیما ورستو تا پتو لگی چا خودی سی نو لکه دے وی یو کار شوی دے زمان دے پا اللہ قسمی دا دیسی شوی ہو اس دے دا خپل علم مطابق سدے رشتی نہیں دے یعنی دا سوچ کردے دے چی دیسی ہو داو دیسی ہو داو بے ورستو تا پتو لگی چا خودی سی نو اللہ پا دیرانی ونه کئی زکی دا خو پا ٹیمون چی قسم خوڑو دا خو دا گمان دا چیز رشتی نیما ورس تا پتو لگی دا چاگه دیسی نوا دا رب رحم دے و کرم دے چی پا دیرانی ونه کئی دا شان بل مثال پی والا لیکن سڑے دے قسم یو خوڑو چی زمان با جیب کی 100 روپی پرتی دی او دا غالب گمان دے چی دا دی شب ورس تا چی ویلی دا خنو لستی اپینزیشتی ادیرشتی اللہ پا دی رانی ونه کئی زکی چی دا خپل گمان مطابق دا رشتی آوی نو اس یادا کئی بلا مسئلہ دا دیر اہم دا یو خدا قسم شو الیمین اللغو بے نیتا بے مقصد عادتی ما پی مثالونم ذکر کو پا دی اللہ رانی ونه کئی
بل قسم دے الیمین المنعقدہ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان سورة المائدة کی برازي اليمين المنعقدة پوخ قسم خدا کم قسم دے اغا دا دے چستا ارادی نیت یی او قسم اخری چی زبا دا کار کوم یا دا کار با نکو او بیا اتا چوی کوم بے ودی نکو یا تا چوی نبے کوم اغا دیو کو نو پا دی کی بیا کفارہ دا کفاری تفصیل برازی بسورة المائدہ کی بل قسم چی دے دریم قسم اگی تولی کی گی الیمین الغموس آغا قسم چی انسان لرپ جہنم کی غوپا ورگئی او اگا دیسی لکه یو کار شوی دے یو کار شوی دے او دے پی قسم خوری او دروغ وی دے دا پتر چیز دروغ جنیم لکه یو سړی قسم خوري یا کار شوی دی یا په دغه زمانه کې خو ده ته پته چې دروغجن یم لکه یو سړی قسم خوري زما دی په الله قسمي چې د ده دا برخه په دې ځمکه کې نه رسي او ده ته پته یې دی دروغجن دی نو په دې کې کفاره نشتی د دې قسم کفاره نشي ځکه چې ده خو نه څه د کولو ویلي دي نه یې ځان د څه نه منع کړی دی خو قسم یې په دروغ وخوړو خو ته پته ده چې دا دروغ دی دیتا الیمین الغموس ویلے کی حدیث کے راضی چی دے سڑی لو جہنم کی غوپی ورکڑے کی دا کفاری مسئلہ دا دین وڑا دا قسم دا غین خطرناک تے سن خطرناک تے التا خودی سڑی دا زما دی پا اللہ قسمی چی زب دا کار کو اگر ٹیم دا خب پا خیر آدھے چی دا کار زا کوما کوتاہی تی دلتا وشو چی ورستے ونا یا نکوما کوتاہی تی دا وشو چی وشو اللہ وی کفارہ ورکا توبہ مو بس کفارہ ورکا خود دلتا دا سڑے خو تا پتر چیز دروغ جنیا او قصدن عمدن پکی دا اللہ نومی استعمالے نو کمی او بدتر دے دے کاغاولنے دے نو دا سزا سخت دے کفاری دا سخت ندا کفارہ لس غریبانان مالا کا مسئلہ ختم شوا دلتا مسئلہ پا کفارہ نہ ختمی گی جہنم کی غوپی گی نو دا دری قسمه قسمونه شو لغو عادتی بے مقصد دا گئی وضاحت وشو دویم الیمین المنعقده چی دا زرنا اراده شوی او دریم الیمین الغموس چی اگر انسان لرا غوپا ورکی بسکی پا جہنم کی دا قسم خبر دنو اللہ اس دا ایلا مسئلہ بیانی الایلا الإيلاء أو دان لسم حكم بياني أيتون بوه بيو مسالي بيانو للذين يؤلون من نسائهم دپار داغ کسانو چی قسمون خری دخپلو خزونا تربص 4 أشهر انتظار د سلور میاشتو دے فإن فاؤوا نو کچرت دوی راو گرزیدل فإن الله غفور رحیم یقینا اللہ بخن کے مہربان دے وإن عزموا الطلاق او کچری ارادة طلاق اکڑی فإن الله سمیع علیم یقینا اللہ اریدن کے پوہ دے دی آیتونو کی مسئلہ دا ایلا بیان شوی دا مخ کی قسم باسو شو کر نو دلتا اس یو خاص قسم ذکر کی او اگر دا قسم دے چی یو سڑے دا قسم اخری چی زما دی پا اللہ قسمی چی زب اخپل خزی تنہ نجدے کی للذین یؤلون من نسائهم قسم اخری اخپلو بی بیانو یعنی اخپلو بی بیانو تا بنا نجدے کی او دا جاہلیت پا زمانے کی وجہ سے کیدا د اسلام در اتلو نمخ کی چی یو سڑی با دیو خزی سر نالگی جوڑا شو یا بے خوخا نوا ناغا بے دی سے زورن دکڑا بس قسم بے اکھوڑوی زما دی قسمی زبا دی خزتنا نجدی کی نو نبو تبیا نجدی کی دو نبے پری خودا
نو اوس د دې ښځې مبارک کې دام نه ویلی کېږي چې خاوند اشتي او دام نشي ویلی چې بې خاونده ده ځکه بې خاونده ورته څنګه وي خو پرېښودې نه ده خاوند اشتي دا مناسب نه ده ځکه چې دومره وخت کېږي هغه ورته نږدې کېږي نه پرېښودې ده رب العالمین خو هغه باچا دی او هغه رب دی چې انسانانو ته او د مسلمانانو ته هر هغه سره لیږلي دي چې دوی ژوند پرې رواني او ښه په رڼا کې رواني داسې نشي کېدی الله وایي دا خو ظلم دی بعض راشي چغې ویروي اسلام کې د زنانو حق او زنانه سره زیاتې شوی ده او دا شي اسلام چې زنانه له څومره حق ورکړی دومره والله که بل چا ورکړی دا مسله اسلام ولې وچېړله چې زنانو سره ظلم نه کېږي یو سړي قسم خوړلی زه به ښځې ته نه نږدې کېږم بس دی به ناستې ټول عمر نه به نږدې کېږي او ښځه به دغه شان ناسته وي ځوړنده دا د پښتنو کې هم شتي ګورې بعض دا جهالت کې وایي نه ورته نږدې کېږم وایي نه ورته ښځه وایم او نه یې پرېږدم اورېدلي هم دي که نه هم دي حل د دې څه دی تربص 4 اشهر انتظار څو میاشتې دی 4 میاشتې دی نو که دی راواپس شو د څه نه د دې خبرې نه د دې قسم نه او دې ښځې ته واپس شو نو رب العالمین مهربانه دی څنګه مهربانه دی یعنی نه یې رانیسي او دوی نه چې څه کوتاهیانې شوي دي په هغې نه رانیسي بل قسمونه مسمونه پکې شوي دي هغه به ورته الله وبخي او که چېرته د ده اراده د طلاق وي وان عزموا الطلاق که اراده یې په رښتیا وي نو بیا دې طلاق ورکړي او الله اورېدونکی پوهه دی څنګه الله اورېدونکی پوهه دی یعنی الله ته پته ده چې دا سړي د طلاق ولې ورکړو او دا ښځه د دې طلاق لایق وه که نه وه او دا ښځه څنګه وه څنګه نه وه الله وایي د دې هر څه نه زه خبر یم قیامت پر ورځ بیا پته ولګي نو ښه اوس یو سړی وایي چې حل یې څه شو لنډه ده ووایه راته لنډه درته وایم هغه دا شوه لنډه خبره هغه دا شو یو سړی دی قسم یې وخوړو چې زه به 4 میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم 4 میاشتې پکې ووې او قسم یې پوره کو سپي نشتي څه پېشتې 4 میاشتې تېرې شوې دې ښځې ته نږدې شو قسم یې پوره کو یو سړی دی هغه دا وایي زه 3 میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم زه 2 میاشتې ښځې ته نه نږدې کېږم قسم یې خوړلی او قسم یې پوره کو نږدې شو بیا 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد میاشت بعد رسول صلی هم قسم خوړلی و که نه څومره یو میاشت نه وتلی بیا کور ته صحیح ده یو سړي 4 میاشتې قسم وخوړو او بیا 3 میاشت باندې ورغی کفاره به ورکړي کفاره به ورکوي ځکه 4 میاشتې ته وخت د ټاکله یو سړي وایي زما دې په الله قسم وي چې زه به 1 کال ښځې ته نه نږدې کېږم شریعت وایي 4 میاشتې دي 4 موږ به دې سړي ته وایو چې راشي روه 4 میاشتې دي تا سره په دې 4 میاشتو کې 2 خبرې دي 4 میاشتې چې ختمې شي یا خو به دې ښځې ته واپس شي هغه وایي ما قسم خوړلی قسم به کفاره ورکړي او ښځې ته به واپس شي نه واپس کېږم خو ورته نه پرېږده چې داسې الله وایي پرېږده چې داسې نه وي اوس به طلاق ورکړي څومره ښایسته شریعت دی څنګه داسې به وي طلاق به ورکړي چې دې طلاق نه ورکوي قاضي به د هغه د طرف نه به خپله طلاق ورکوي او حاکم او مشر چې په هغه ټیم کې مسلمانان هغه به خپله طلاق ورکوي دا سړي چې ګپ دی سو داسې الله رب العزت د حقوقو ساتنه کړې ده د نارینه هم او د زنانه هم یو سړي قسم خوړلی دی عام قسم وایي زما دې په الله قسم وي د سره نه نږدې کېږم بل خو کال ویلی او دې څه وایي بلکل موږ دته هم دقه وایي 4 میاشتې دي که واپس شوې کفاره به ورکې فإن الله غفور رحیم او الله بخونکی مهربانه دی که نه اراده د طلاقو دي په رښتیا وي نو بیا طلاق ورکه تنګوله سې وکوه خبره ختمه شو اوس دلته 2 خبرې دي یوه خبره هغه دا ده یوه چې دې 4 میاشتو کې څه حکمت دی چې الله وایي انتظار د 4 میاشتو دی نو ګوره رب العالمین
دا انسانان پیدا کړي دي او هغې چې څومره پیژني دومره د انسانان خپل ځان نه پیژني. نو الله ته پته ده چې زنانه اکثر زنانه 4 میاشتو پورې د صبر ښه په اسانه کولی شي. او په دې کې هغه واقعه مشهوره کله چې عمر رضی الله عنه ګرځېدو د مدینې په کوڅو کې د شپې او د یو زنانه دا خبره واورېده وی که چېرته د الله یره نه وې خلاصه دا خبرې دا وه او مطلب که چېرته د الله یره نه وې نو ما به په ناروا طریقې سره چا سره نزدېکت کړی یا چا ته نزدېکت کړی. نو بیا عمر رضی الله عنه تپوس وکړو دې خاوند کوم ځای کې دی سهار یې تپوس او ته خو عراق ته تللی دی کوم لښکر چې لېږلی شوی دا پکې تللی بیا هغه معلومات وکړو چې زنانه څومره وخته پورې صبر په اسانه کولی شي. نو جواب ورته میلاو شو خپلې لور نه یې پکې هم تپوس وکړو او ته یې 4 میاشتې هغه به یې دا قانون جوړ کړو چې څوک هم بهر ته ځي او په هر لښکر کې لا 4 میاشتو نه به زیات نه تېري که 4 میاشتو نه زیات وخت پرې راغی نو دی به واپس راځي د به ځای به بل شي. د هغه بیا قانون داسې جوړ کړو او لیکلي وکړو. نو ځکه الله رب العزت 4 میاشتې د مدت ورکړی. بله مسله او دا ډېره ناشنا ده د رب العالمین د شریعت ته سړی کله نه کله حیران شي چې څه د حکمتونو نه ډک دي. الله داسې ولې نه دی چې که یو سړی قسم وخوري چې زه به ښځې ته نه نږدې کېږم نو دی به لازم نږدې کېږي او یا دې طلاق ورکړي. داسې کېدی شوه که نه شوه کېدی؟ نو 4 میاشتې حدودو ته پکې څه ضرورت و؟ یو سړی دی وایي زما دې په الله قسم وي زه ټول عمر دې ښځې ته نه نږدې کېږم. شریعت وایي 4 میاشتې دي یا یې واپس کا یا یې طلاق کړه. نو دته داسې ولې نه ویلی کېږي چې راته څه ګډې وډې وې یا ښځه طلاقه که یا یې واپس کا. 4 میاشتې 4 میاشتې به انتظار کېږي او ښځه به دقه شان ناستی ولې؟ جواب یې تاسو واورئ د الله دین سره به محبت ډېر شي. جواب هغه دا دی کله ناکله چې د ښځې ته سړیتوب ښیي تربیت ښیي نو دې ته پکې ضرورت راځي. الله وایي 4 میاشتو پورې خیر دی که سړیتوب ورته ښیي چې نه درځم ځه. څنګه حکمت دی پکې د سره درته نږدې کېږم نو ځه 4 میاشتې ټیم دی نو دا ښځه به پکې سړیتوب یې زده کړي. هلته سړی مشر دی سړی څه دی مشر دی نو الله دې مشر ته ګنجایش پرېښو چې زه ته پکې ټیم واله تا سره ټیم شتي 4 میاشتې 4 نه اخوا نه دا مو الله عدل دی صحیح دی ته مشر یې دا هم نه چې زیاتې کوې نو رسول سلم هم خفه شوی دی میاشت هغه قسم خوړلی نو دا ګنجایش دي دا ګنجایش دي د ښځې د تربیت یو طریقه دا ده چې ته ورته ووایي زه تا ته نه نږدې کېږم دا طریقه ده. نو که اوس 2 خبرې دي که دا ښځه روغه شوي سړیتوب پکې راغلی او په خبره پوه شوي او 4 میاشتو نه زیات نو خاوند ته مو ووایي چې نه واپس یې کړه. هغه وایي نه زما ورسره زړه نه لګي او داسې دا اوس د بله کیسه شروع کړه خبره بل طرف ته واله زما ورسره زړه نه لګي نو طلاق یې که بیا ښه ښځه کې سړیتوب رانغی هغه شی دی 4 میاشتې تېرې شو هغه شی دی نو بیا په خاوند دروازه بنده نه ده یا خو یې را واپس که دغه کوږ لرګی ځان سره ساتي ساتي سړی صبر کولی شي بس شتي د غټو سینو خاوندان د غټو سینو خاوندان هغه وایي ګاره صاحب بړی وایي زارېږه د ښځې نه دا وایي الله عجیبه مخلوق پیدا کړی صحیح ده زارېږې ته خو فرق هم کوه په سړي او په ښځه کې. بل دا ودونه د څه دپاره تاسو ته پته شتي دا واده د دې دپاره چې سړي ژوند په سکون شي د دې دپاره صرف فقط نه ده چې زه یو ښځه راولم او زه به د هغې نه شهوت پوره کوم هغه به ما نه پوره کوي او موږ به خوراک څښاک کوو او بس ژوند به روان وي نه د دې دپاره چې سکون نه راشي نو چې سکون نه راځي او ښځې د دې سره چې 4 میاشتې چې خاوند لري دی او د دې سره هغې کې سړیتوب رانغی بیا پرېږده طلاق خو دی دې دپاره
بله مسله دا یاده کوي. بعضو ذهن کې دا ده او دا مسله بیانوي چې که 4 میاشتې تېرې شوې او دا خاوند رانغی نو دا ښځه طلاقه شوه. بعضو علما هم دا مسله بیان کړې ده د دلیل په اعتبار سره او په دې کې صحابه کرامو فتوی هم دي. هغه دا چې نه پخپله نه طلاقېږي 4 میاشتې بعد، خو 4 میاشتې بعد به دا سړی قاضي محکمې ته حاکم ته مخامخ کیږي. طلاقې وی نه بیا واپس که وی نه واپس کوم یې نه چې نه واپس کې قاضي به طلاق ورکوي. نو پخپله نه طلاقېږي ښه پخپله نه طلاقېږي. بله مسله دا د هغه چا دپاره دی چې قسم یې خوړلی ګوره ښه اوس بې قسمه داسې نه چې زموږ دا مسافر غریبانان په سوچ کې پرېوځي. بې قسمه صحیح طریقه نه ده، موږ یې صفت نه کوو چې دا ښه طریقه ده سړی د ښځې نه لرې اوسي. ښه طریقه خو نه ده خو ضرورت دی. نو په دې کې بیا د اکثر د مسافرونه تپوس کوي چې سړی د ښځې نه څومره لرې پاتې کېدی څومره مدت. دې کې ګوره شریعت مدت نه دی ښوولی، شریعت مدت نه دی ښوولی. خبره به هغه به ته ځان ته ګورې او زنانه ته به ګورې چې او دومره وخت مناسب ما سره هم دی بیبي سره هم دی هغه هم صبر کولی شي زم فتنه نه جوړېږي ګناه کې نه واقع کېږو د ښځې حق زه ادا کولی شم د بچو پکې تربیت کولی شم. نو دومره به سړی اندازه ولګوي او بهر وخت تېر کړي. خو دغه نه چې دغه په اندازه کې هم نه راځي دغه چې دي دا 4 او 15 کاله او 14 کاله او 20 کاله په جدا به ګوره کومه اندازه وي. اوس یو سړی 20 کاله وشو رښتي پکې بعض زمري پراته دي 20 کاله شي. نو که ده چې دا کومه اندازه لګولې ده دا ډېره عجیبه ده. که عمر ټول 15 کاله شي عمر ټول 15 کاله شي د 20 کالو دی و چې موږ وایو چې راغلی دی ځه اندازې بیا د څو کالو ولګوله د 20 چې 20 کې مسافرۍ له راغلی نو په 20 کې و بیا ځم نو دی به یو 2 چکرې ولګوي 20 او 20 40 او هغه د اولنۍ ورځې 20 دا اندازې په شریعت کې نشته. مناسب اندازه به هغه ولګوي. او کفاره ټوله یو شان ده. هغه ما قسم ذکر کړ یمین المنعقده چې یو سړی وایي چې زه به دا کار نه کوم او ویې کو او زه به دا کار نه کوم به او ویې نه کو کفاره خو حق یو ده. نو دم ویلي زه به ښځې ته نه نږدې کېږم او نږدې شو. اوس چې خبره د طلاق وه وان عزموا الطلاق نو اوس د طلاق احکام بیانېږي او دا شلم حکم تشریعي دی په دې صورت کې. اوس هغه دا چې یو زنانه طلاقه کړی شي نو د دې عدت څومره دی یو څو مسلې به بیانېږي. په دې آیت کې 15 مسلې دي. عدت د طلاق شوده زنانه دغه شان زنانه به حقیقت بیانوي نه به که په خېټې بچی نه به هغه پټوي نه به حیض پټوي. دغه شان درېیمه مسله به دا بیانېږي چې خاوند حقدار دی د دې چې ښځه په عدت کې راواپس کړي. هغه کوم عدت دی تفصیل به راځي. 4م دا چې څنګه چې د نارینه حق دی په زنانه نو د زنانه هم حق شتي په نارینه باندې. 5مه دا خبره پکې بیانېږي چې د سړي حق په زنانه باندې څه دی هغه زیات دی. نو دا آیت به ووایو او بیا به دې کې چې کومې مسلې دي هغه بیانو هغه ډېرې اوږدې مسلې دي تفصیلي. والمطلقات او هغه زنانه چې طلاق کړې شي يتربصن بأنفسهن 3 قروء انتظار بکی بخپلو زانونو باندې 3 حیزه ولا يحل لهن او ندی حلال دی زنانو لرا ان یکتم چی پټ کی اغس ما خلق الله اغس چی پیدا کړی دی الله فی ارحامهن رحمونو د دوی کی ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر کچری دوی ایمان لري په الله او په ورځ وروستنۍ. وبعولتهن احق بردهن
او خاوندان د دوی ډیر لایق دي په واپس کولو د دوی. فی ذلک په دغه موده د عدت کې ان ارادو اصلاحا که دوی غواړي اصلاح لره ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د پاره د ښځو حقونه شتي په شان د هغه حقونو چې په دوی باندې دي بالمعروف په ښایسته طریقې سره. وللرجال علیهن درجه او د سړو د پاره په ښځو باندې اوچته مرتبه ده. والله عزیز حکیم او الله زورور حکمتونو واله دی. دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي، یو مسله نه ده. اولنۍ مسله والمطلقات او هغه زنانه چې طلاق یې کړی شي. دا خبره یاده کوي د طلاق دا مسله او دا حکم په شریعت کې د دې راتله د الله رحم دی. دا هم د الله رحم دی. څنګه؟ لکه څنګه چې شریعت د ښځې او د خاوند دپاره یوه روا طریقه بیان کړې د یو ځای کېدو، دا رحم دی که نه؟ دغه شان د طلاق هم رحم دی. سړی به وایي طلاق څنګه رحم دی؟ دا خو واضح دی چې ښځه او خاوند یو ځای شي او د هغوی بچي کېږي، هغوی ښکلی ژوند روان دی، دا الله رحم دی. جدا کېده څنګه د الله رحم دی؟ نو هغه دا لازم نه دی چې هر رشته او هر تعلق د ښځې او د خاوند به کامیاب وي، لازم نه ده. کله داسې شي چې دا رشته سکون پرېږده، دا یو عذاب جوړ شي. ښه نو د هغې حل څه دی؟ طلاق دی. نو دا د الله رحم نه شو؟ اوس که الله داسې ویلی وی چې سړیه دغه ښځه ده اوس یې ګرځوه، کار څنګه ده؟ د مرګه پورې ته خلاصۍ نشتي. دا خو سخته وه بیا مسله. لکه بیا څوک په جاښه وړېدلی وی، د هغه نصیب دی بیا دغه جاښه ګرځوه ځان سره. یا ښځې سره خلع مسله، دا هم رحم دی. ښځه هم مطالبه کولی شي چې دا سړی به ما پرېږدي او هغې سره شرعي وزري، دا مطالبه ده. مونږ خو دلته وخاندل چې کله مونږ وایو چې دغه جاښه، خو که په ښځه باندې جاښه واوړي نو بیا دا مسله ده. شریعت کې ټول رحم دی، ټول الله کرم دی. بله خبره یاده کړئ، دا طلاق ګوره صرف دې دپاره نه دی چې قرآن کې به یې وایو او حدیثونو کې به یې وایو او نور که چا غږ وکړو نو بس نه. دې کې افراط و تفرید دی. افراط و تفرید دا دی چې بعضو ملکونو کې ډېره اسانتیا خلکو جوړه کړې، طلاق او ډزه او طلاق او ډزه او طلاق او دوه خبرې او طلاق، په درېیمه خبره او طلاق. دا زیاتې دي. یو حدیث کې راځي اگر که سندن کمزوری دی چې په حلالو کې چې د الله کوم شی بدي شي نو هغه طلاق دی، او سندن کمزوری روایت دی. بعضو څه چل کړی دی، یعنی مني چې شریعت کې طلاق شتي خو ورکولي نشتي. طلاق شتي نو بیا دا څنګه شتي چې ورکولي نشتي؟ د دې غریب ژوند د سره تېرېږي نه، ژوند یې بلکل مفلوج دی، ولاړ دی. د ښځې ژوند د سره تېرېږي نه، د یو بل مخونو ته نه ګوري، د یو بل وینې څکي، خو نه چې طلاق به نه ورکوي. نو طلاق دی د څه دپاره بیا؟ طلاق خو د دې ورځې دپاره دی چې د یو مسلې حل نه راوځي. هغه سورة النساء کې به راشي، حل به ته راوباسي په ډېرو طریقو سره، 5 شپږ طریقې دي. هغه طریقو کې چې ته کامیاب نه شوې بیا طلاق وله مسله راغله، بس یې طلاق یې کړه. او سورة النساء کې به راشي الله وایي هر یو له به الله یو لار راوباسي. سړی به ځان له بل واده وکړي، دې ښځې ته کېدای شي بل مېړه میلاو شي. نو دا خو نه دی چې د مرګه پورې او بیا ته دغه غم کې اوسېږي او هغه به په دغه غم کې اوسېږي. نه، نو دې ته افراط و تفریط وي. د دواړه طرفونه په غلطه دي. صحیح طریقه دا ده حتی الوسع کوشش چې طلاق را نشي، ګزاره به کوي. او ګزاره به څوک کوي؟ دواړه. خو ډېره سړی به ډېره ګزاره کوي. طلاق د هغه په لاس کې دی، ښځې په لاس کې نه دي. ګزاره به ډېره هغه څوک کوي چې په لاس کې طلاق دی. دا هم د الله رحم دی چې طلاق د سړي په لاس کې. الله اکبر. کم کم کار به د الله ذکر کوو، د هغې حکمتونه وبیانو. د ښځې
زړه ډېر تنګي تنګ د ښځې زړه تنګي د سړي زړه ډېر پراخه وي ګوره سره د دې چې دا خاوند دومره سختې تېروي او دومره څه کوي معمولي چې د ښځې سره خبرې واوړي راوړي دا ورته تا ماله څه کړي دي قصه ختمه شوه ټوله اوس سوچ وکړه که دا طلاق د دوی په لاس کې وی بیا خو الله که موږ ړقېدلی هم وي غږ به هم نه شو کولی به غلي به ناست وو که ډوډۍ یې راوړه ښه ده ځکه چې د ډوډۍ نه خوراک نه دا خو ښه ده که نه چې کور کې خو شپه تېری راځي اوس یې راته ووایي چې ته ډوډۍ کې زه طلاق یې ګرځم نو بیا به څه کولی او دا بار به ګرځېدو را ګرځېدو یو ته به وایي چې زه یې طلاق کړی ما بل ته وایي زه یې طلاق کړی یو بل ته به مخ هم نه شو ښکاره کولی خلکو به وایي چې هغه دی روان دی ښځې چې طلاق کړی هغې عقل کمزوری دی سره د دې چې دا نارینه په دې ښځو ځان وجني مسافري وله کوي او چې څوک وله دا ښځه په بده یاده کړي که نه نو یو کس دوه نه پوره قومونه پکې وجلی شوي دي صرف په دې چې یوه ښځه یاده کړی شو سړی دومره غیرت کوي او دومره سخته تېری او هغه په مقابل کې ښځې ته وګوره هغه هم سخته تېری او هغه نارینه ته نه رسي ښه دا ښځه څه ووایي دا ګډې وډې هم وایي دا په خدمت کې کمی هم کوي دا کله د هلک د مور پلار سره بې ادبي هم کوي دا کله د بچو تربیت هم صحیح نه کوي کله پخلی هم صحیح ونه کړي کله د خاوند حق نشي ادا کولی کله پکې دینداري ډېره نه وي کله پکې دا نه یو کله پکې دغه نه یو کله پکې دا نه سره د هر څه د سړی د طلاق ټکی نه استعمالوي دغې د عقل خاوند دی د عقل پوره دی د سره صبر دی او د ښځې عقل نیمګړی دی صبر ورسره نشته معمولي خبره په معمولي خبره به بیا طلاق ورکولی دا هم د الله رحم دی نو که یو سړی وایي چې خلع خو شتي زنانه په لاس کې نه خلع داسې نه ده دی کې شرط دی یو ښځه چې د خاوند نه دا مطالبه کوي چې ما دې ازاده کړي نو دا به یو عذر ښیي چې هغه عذر قابل قبولي شریعت کې قابل قبول صحیح ده شریعت داسې نه دی ویلي چې ښځه خبره وکړه جو بس بیا به جو ازادی ګرځي به نه دا حق د سړي سره دی زنانه د خلع مطالبه کوي حالاتو ته به کتی کېږي عذر یې صحیح دی که نه دی که عذر یې صحیح نه وي نو بیا خو داسې نه شي ویلی سړي ته چې ته یې ازاده کړه ها عذر یې قابل قبول دی بیا موږ دې سړي ته څه وایو چې پرېږدی ده پرېږده ده زنانه هغې سره حق دی ها زنانه طلاقه شوه الله وی دا طلاقې شوي زنانه به انتظار کوي په ځانونو باندې بانفسهن دې ته څه ضرورت الله به داسې ویلی چې انتظار به کوي نو دی به کې ویلي چې په ځانونو باندې ځان بندول غواړي انتظار کې ځان بندول غواړي لکه اوس یو خاوند راورسېږي ښځې له طلاق ورکړو نو 3 حیزه عدت دی 3 حیزه چې په دې باندې 3 پیرې دا ماهواري راشي دا به انتظار کوي دا بل چاته واده کېدی نشي نه بل څوک غوښتی شي نو دا دومره وخت صبر کول ځان بندول غواړي او لږ سخته تېرول غواړي نو ځکه الله وایي یتربصن بانفسهن ځان به راټینګوي څومره 3 قروء 3 حیزه بعضو علما ویلي وي 3 طهره یعنی چې 3 پیرې په دې طهارت راشي خو راجح دا دی چې 3 حیزه ځکه چې حدیث کې دا راځي فاطمه بنت قیس رضی الله عنها پر رسول وسلم پسې راغلې وه هغه وی یا رسول الله په ما باندې وینه راځي او چې دا به څه مسله نو رسول وسلم ورته وی انما ذلك عرق دا اسې د رګ وینه ده دا اسې د رګ وینه ده د دې څه مشکل نشته فانظري اذا اتاك قرؤك فلا تصلي خو چې کله ستا حیز راشي حیزه ورځې پکې راغلې ماهوارۍ هغه بیا حساب وکړه نو بیا لمونځ نه کوې روژې به نه نیسي نو هلته هم ګوره حیز ته قرء ویلی وي فاذا مر قرؤك فتطهري نو طلاقه شوي زنانه څومره عدت به تېروي 3 حیزه فایده یاده کوي دا ورته بله فایده ذکر کړم
اولنی خبر هغه دا یاده کوي د زنانو عدت په 5 قسمه دی. زنانه چې عدت تیری د 5 قسمه دی. یو هغه زنانه چې په هغوی باندې مهواري راځي نو د دوی عدت څومره دی؟ 3 حیضه به دوی صبر کوي. 3 حیضه. دویم که چېرته دا زنانه په خېټه ماشومي او د دې خاوند مړ شو یا یې طلاقه کړه، دا خبره ساتئ، که خاوند یې مړي او که طلاقه شوي، ځکه چې عدت د خاوند د مرګ هم دی که نه. په دې دواړو حالاتو کې د دې عدت د ماشوم د پیدایشه پورې دی. یو زنانه ده په خېټه ماشوم دی او خاوند طلاقه کړه، عدت یې کوم وخته پورې دی؟ ماشوم د پیدایشه پورې. یو زنانه ده خاوند یې مړ شو د دې په خېټه ماشوم دی، عدت یې ماشوم د پیدایشه پورې. دریم قسم زنانه هغه دي چې هغوی د حیض نه ناامیده شوي دي، مهواري نه راځي، ناامیده دي. الله رب العزت د دوی حکم په سورة الطلاق کې ذکر کړی دی فعدتهن 3 اشهر، 3 میاشتې به تېرې. 3 میاشتې. یو کس دا ویلی هم شي چې په 3 میاشتو کې او په 3 حیضو کې څه فرق دی؟ فرق دا دی چې دا 3 حیضه د 3 میاشتو نه په کومه کې هم راتلی شي، خو دلته به 3 میاشتې پوره کوي لازم. هغه زنانه چې هغه ناامیده دي د څه نه؟ د مهوارۍ. دا څو قسمه زنانه شو؟ 3. څلورم هغه چې خاوند یې مړ دی، المتوفى عنها زوجها، او دا انشاءالله سوره بقره کې دي سبا راشي دا مسله. که دا خاوند د دې سره یو ځای شوی دی او که یو ځای شوی نه دی، که عمر د دې زنانه کم دی او که ډېر دی، د دې عدت 4 میاشتې او 10 ورځې دی. څنګه یو ځای شوی دی یو ځای شوی نه دی؟ هغه دا یو سړی دی یوې ښځې سره یې نکاح وکړه خو دا جنۍ لا رخصت شوې نه ده او سړی مړ شو، عدت څومره دی؟ 4 میاشتې 10 ورځې. ولې؟ ځکه چې دا احترام دی د دغه عقد کوم چې شوی دی او دا د خاوند نکاح ته اورېدلی او دا احترام د خاوند چې دا معمولي رشته نه ده. صحیح ده کاغذ دې سره میلاو شوی نه دی خو 4 میاشتې 10 ورځې به تېری. څو شو؟ 4. 5م قسم هغه زنانه چې په هغې باندې حیض راځي، مهواري راځي او هغې سره یو کس نکاح وکړه او لا دخول یې نه دی کړی، یعنې یو ځای شوی ورسره نه دی، یو بل سره جدا شوي نه دي او طلاق یې کړه. د یو ځای کېدو نه د جدا کېدو نه مخکې یې څه کړه؟ طلاق یې کړه. نو په دې باندې د طلاق عدت نشته. ګورې تاسو په دې مسلو پوه شوئ او که نه؟ مختصر بیا ده کومه زنانه چې مهواري راځي دا به 3 حیضه انتظار کوي طلاق کې. د کومې چې نه راځي ناامیده ده هغه به 3 میاشتې تېروي. د کومې زنانه په خېټه چې ماشوم دی د هغې عدت د ماشوم د پیدایشه پورې دی. 4مه چې خاوند یې مړلی 4 میاشتې 10 ورځې عدت دی. 5مه هغه طلاقه شوي زنانه چې له د خاوند سره جدا شوي نه ده، یو ځای شوي نه دي، په دې باندې عدت نشته. شته به؟ نشته. بله مسله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، او نه دي جایز دی ښځې لره چې پټ کړي هغه څه چې د دې په رحم کې دي. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، که چېرته د دې ایمان په الله باندې او په آخرت باندې. څنګه؟ لکه یو ښځه د هغه طلاقه شوه، خاوند ورله طلاق ورکړو، اوس دې له دا نه دي جایز، دا به ښه سپا سپا خبره کوي د مهوارۍ په باره کې، د څلوېښتۍ په باره کې، په خېټه باندې حمل شتي او که نه، سپا خبره به کوي چې خبره واضحه شي. امام قتاده رحمه الله به وایي وی جاهلیت په دور کې به دې سم کېدو چې یو زنانه به کله طلاقه کړی شو که نه، د دې په خېټه به بچی و او څوک خو به ترې نه و خبر، صرف به دې ته پته وه، نو دې به غږ وږ نه کوو د دې دپاره چې بیا نسبت دې بل خاوند ته کېږي که بل چا سره واده وکړي. نو رب العالمین وی زنانه د دې کار نه منع کړي، سپا خبره وکړي، ځکه چې هلته په دې باندې نور احکام بنا دي. د حیض سره مسلې تعلق ساتي،
د حمل سره مسلې تعلق ساتي نو چې ښځه طلاقه شوه دا به څه پټوي نه، خبره به ښه ښکاره کوي. بله مسله دی آیت کې وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، او خاوندان د دې ښځو ډېر حقدار دي چې دوی را واپس کړي دغه ښځو لره فی ذلک په دغه عدت کې. نو اوس مسله یې ده که ښو ته غوږ کولاو کوي، چې کله مسلې ته غوږ کولاو نه نو سړی نور څه اوري، او چې نور څه اوري نو بیا به نور څه وایي، نور څه چې اوري نور څه به وایي، نو نورې جاخې به جوړې کړي. لکه خبرې ته غوږ ږده. طلاق یو رجعي دی یو بائن دی. رجعي معنی هغه طلاق چې د هغې نه بعد خاوند سره حق شته چې ښځه را واپس کړي. بائن هغه طلاق چې بس اوس حق نشته د را واپس کېدو الا په یو صورت حال کې، او هغه به زه ذکر کوم سبا انشاءالله. ها طلاق رجعي څو دي؟ دوه که درې؟ درېیم بائن دی. داسې نه چې کله درته څوک داسې کله د یو کس د معلومولو طریقه دا ده چې ته سوال داسې تعجب کې وکړې، ده پته لګي چې دی ګډوډ کېږي که نه. یو مولوي صاحب نه ما امتحان اخیستو، هغه ادارې ته راغلی استاذ کېدو، ادارې والا ما ته ویل د نه امتحان واله چې ده سره څه شتي که نه. هغه سره چې زه کېناستم خبرې اترې م کولې، پوښتنو ما یې مړي اوري که نه اوري؟ هسې ما چې ده پته وایي دی څه وایي، وی مړي نه اوري. ما څنګه مړي نه اوري؟ وی نه اوري. اوري. زما صحیح شو. په دې څه دلیل دی چې مړي اوري؟ یاره وایي نور راته پته نشته، خو د بجلیګر مولوي صاحب یو بیان کې ویلي چې مړي اوري. نو ما ته په دې شهادو باندې څه کېده دومره سندونه د پیټۍ چې د راوړی دی یا پیټۍ، او ته پلاني ځای کې مې 2 کاله او پلاني ځای کې 3 کاله او پلاني ځای کې فارغ او سند او تجوید، اخر کې ته ماته وایي چې د بجلیګر مولوي صاحب یو بیان کې ما اورېدلی. نو دا خو به عام سړی هم دا وایي چې ما د بجلیګر مولوي صاحب نه اورېدلی. تا وږې څه فرق شو؟ ما خو زه عام سړی به راولم دلته به استاذ کړو. هغه هم شاګردانو ته وایي چې بجلیګر مولوي صاحب ویلي چې اوري، او بجلیګر مولوي صاحب وایي چې نه اوري. اوس که ما تا د بجلیګر مولوي صاحب نه وی اورېدلی تا به څه کوې؟ بیا به موږ څه کولی؟ نو طلاق رجعي څو دي؟ 2. اولنی طلاق ښځې له یو کس ورکو، او دې نه بعد عدت دی. دویم طلاق ورکو عدت دی، دریم نه بعد هم عدت دی. خو د اولنو 2 کې هغه دا چې دی دا ښځه را واپس کولی شي. وبعولتهن احق، او خاوندان الله ډېر حقدار دي. مطلب دا شو چې د واپسۍ حق د چا سره دی؟ خاوند سره. اوس یو سړی دی ښځه یې طلاقه کړه، طلاق رجعي دی اولنی او دویم. عدت په دوران کې ښځې دا وی زه تا ته واپس شوم. دا حق د رجوع د ښځې سره نشته، دا د سړي سره دی. فی ذلک په دغه موده کې معنی که خاوند دا ښځه را واپس کوي نو دغه عدت کې که هغه یا 3 حیضه دی یا 3 میاشتې دی، یا به 3 حیضه یا به 3 میاشتې. په دې کې به دی دا ښځه را واپس کوي نو کوي به څه؟ صرف به پې 2 ګواهان ونیسي. 2 ګواهان، پلانیه او پلانیه. تاسو ګواهان شئ ما خپله ښځه را واپس کړه. دا ښځه داسې هم را واپس کېدی شي په خبره، او دا ښځه داسې هم را واپس کېدی شي لکه اوس یو ښځه د طلاق ورته ملاو شوې ده، هغه جدا کمره کې سملي او سړی جدا کمره کې. د عدت په منځ کې دا سړی د دغه ښځې دې کمرې ته ورغی، دا هم رجوع یو طریقه ده. دې چې کله هلته ورغی معنی دا چې دی را واپس کړې ده، یې را وغوښته خپلې کمرې ته. خو 2 ګواهان. حکمت څه دی؟ یو دا چې دوی ته پته ولګي چې دا مسله سې ټوکه ټکاله نه ده، چې کله وغواړه پرېږده او کله وغواړه راوله. 2 کسان به راولي چې خلک خبر شي. بس څه وایي چې مسله کله پټه وي که نه نو حیا ولې نه ورځي؟ د الله نه خو له حیا نه ورځي.
هلته مخلوق ته خبر نه نو دی پکې لګي حیا بیا دله اله ورځي چې کله مخلوق ته خبر شي نو ځکه الله وایي دوه کسان پې خبر کا چې پته دې ولګي بله فایده پکې څه ده ګوره د نن موږ څو حکمتونه ذکر کړو او دا درته حکمت ذکر کړو د الله دین سره به دې محبت ښه ډېر شي هغه ده یو سړی دی ښځې را واپس کړه کور کې دننه خو سبا به دا مسله بیانوم چې طلاق رجعي کې به ښځه کوم ځای کې اوسېږي عدت په دوران کې د خاوند سره خو هلته ده بس دوی جوړ جاړی راغه واپس شو ګواهان یې پې جوړ نه کړو هفته بعد هغه سړی مړ شو هفته بعد سړی مړ شو ښځې وي میراث خلکو یې ته وایي طلاق یې کړې حکمت ته پته ولګېده یا ښځه مړه شوه خاوند د میراث غږ وکړو خلکو یې ته او طلاق یې کړې وه نو هلته دوه ګواهان رالو وایي موږ وو دی چې کله واپس کوله رب زموږ د حقوقو داسې خیال ساتلی دی د دې دین نه لرې کېده ځان تباه کول دي او دین کې چې وي او دیندارۍ کې وي ستا هر څه محفوظ دي ذره ذره حق ستا هغه محفوظ دی که هغه نارینه دی او که هغه زنانه ده ها بله خبره پکې الله وکړه ان ارادو اصلاحا الله اکبر ان ارادو اصلاحا خاون حقدار دی د دې چې ښځه را واپس کي خو په نیت د اصلاح سوچ دې وکړي الله وایي عدت په منځ کې دې سوچ وکړي که دا ښځه را واپس کوي او ژوند ورسره برابر تیرې خو را واپس یې کړه او که نه سبا له بیا دغه جاښه ده نو بیا یې څه له را واپس کوي بیا خو ته تنګې جاهلیت په دور کې یو دا طریقه م وه چې زنانه به یې طلاقه کړه بیا به یې د عدت ختمېدو ته انتظار کو بس چې عدت به په ختمېدو شو وایي ما واپس کړې ده بیا به طلاق ورکړو بیا چې به عدت په ختمېدو شو بیا به یې دا خو ما واپس کړې ده هغوی سره خو د طلاقو څه شمار هم نه و که شریعت کې خو الله درې مقرر کړو نو هغه به دقه قیسه وه طلاق شوی ما واپس کړې طلاق شوی ما واپس کړې طلاق شوی الله وایي صبر څه ګپ دی دا څه لوبه ده دا خو ښځه ده دا خو انسان دی د دې حقوق دي نو ځکه یې بیا دا ووایي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف او په زنانو باندې او د زنانو دپاره هم حق شتي لکه څنګه چې په دوی د نارینهو دی په ښه طریقې سره بالمعروف ښه طریقه یعنې د شریعت موافق خیال هم دی که نه الله داسې ولې نه وي چې نارینهو چې په زنانو کم حق دی دغه شان د زنانو په نارینه دی نو الله داسې ووي د زنانو حق شتي لکه څنګه چې په دوی د نارینهو دی ته زما په دې خبره ونه رسېدې ورسېده وجه څه ده وجه هغه دا ده چې اصل کې دلته کمزوری چې دی هغه دا ښځه ده سړی خو زورور دی نو ځکه الله کمزوری مخکې ذکر کو وایي ولهن لهن کې ضمیر چا ته راجع دی ښځو ته او د ښځو دپاره حق دی لکه څنګه چې په دوی د نارینهو دی حالانکې دا خبره داسې هم کیدی شوه او د نارینهو چې په زنانو څنګه حق دی دقه شان د زنانو دپاره هم دی والله زنانه را مخکې کړي چې دا کمزوري دي وللرجال علیهن درجه او سړي ته مرتبه اوچته ده الله اکبر دې کې ما یو تفسیر کتلی وللرجال علیهن درجه او سړی اوچت دی خو واضح ده چې سړی اوچت په څه دی مرتبه په دې اوچته دی چې سړی دی نر دی کمال پکې دی او سبحان الله دې ته وګورئ جهاد کې سړی مخکې دی میراث کې د سړي حق ډېر دی ډېر ودونه کول د ډېرو ښځو سره واده کول دا د سړي حق دی د ډېرو زنانو سره ودونه کول طلاق د سړي حق دی ښځه را واپس کول د سړي حق دی طاقت کې زور په بدن کې زور دې کې سړی مخکې دی زنانه ته ادب خو
دا د سړي حق دی. نبوت دا سړو ته میلاویږي، او دغه شان امامتي مشرتیا د دین یا د دنیا دا به څوکي، دا به سړی قاضي به څوکي، دا به سړی او داسې به شي بیا ځه او داسې به شي بیا ځه. دا ما چې کوم بعض مسلې ذکر کړې په دې کې به د زنانو کیدی شي په بعضو خبرو کې څه حق وي، خو هغه به د سړو مرتبو ته نه رسي. لکه موږ مشرتیه ووایو، بعض ځایونو کې مشرتیه زنانو ته حواله کیدی شي، خو هغه بعض ځایونه دي او خاص حالات دي. سوای د نبوت نه، نبوت کې قصې نشته، نبوت صرف په چا کې دی؟ هغه سړو ته دي. نو وللرجال علیهن درجه، او د سړو مرتبه په هغوی اوچته ده. ما هغه مسله څه ذکر کوله، اما چې ما ډېره عجیبه خبره دا ما د عالم په تفسیر کې کتلې وه، هغه څه ډېره ناشنا خبره کړې، زه ورته ډېر حیران شو. لیکن موږ ته خو معلوم هم دا ده او د داسې چې د سړي مرتبه اوچته ده، ځکه چې داري، ځکه اداري عقل یې پوره دی، بدن یې پوره دی، عبادت یې پوره دی. هغه وایي دې کې یو بله نقطه ده، د سړي دا مرتبه ولې په دې ښځه باندې اوچته ده؟ هغه ده دا سړی زورور دی او ښځه کمزورې ده. دا خو ټول خلک مني، د عقل خاونې مني، لیونی به یې نه مني، نشه ییز به یې نه مني، کیدای شي ودیږي او سړی نه مني. نور چې د عقل خاونې او بیداري هغه یې مني چې سړی زورور دی، ښځه کمزورې. الله وی د دې کمزوري هم حق شتي په دې زورور باندې، حق شتي. نو دا زورور راولګېدو، د کمزوري حق یې ومنو، حالانکې زورور تی دی. ښځې زیاتې وکړو کله نه کله، خبرې اترې ډېرې وکړې، چغه یې وواله، حالانکې د کمزوري هغه زورور غلی شو. د سړي ډېر حقوق دي پوره نشي ادا کولی، هغه زورور پرې غلی شو. نو کله چې ده د خپل حقوق معاف کړو دې کمزوري ته، الله وایي د ده مرتبه اوچته دی ښځې نه. ښځه موږ ته حقوق نشي معاف کولی، ځکه چې موږ ته زورور یو، موږ ورته معاف کوو. په دې نقطه ونه رسېدی. دا داسې نقطه ده چې یاد هم کړه که نه، هسې به برید ته وایي راته وایي. خو برید به هلته وایي راته وایي چې دا کار دې کړی، مشرتیه دې کړي، حقوق دې ورته معاف کړي، ګزارې دې ورسره کړي، اوږه دې کوزه وړي، هله هسې به نه برید ته وایي راته. داسې د هغه علم وضاحت و دې ځکه خو په ما ډېر خوږ لګېدلی. هغه وایي چې دې سړي له الله دا مرتبه ورکړې په دې. لکه اوس ګوره دوه کسان وران شو، یو زورور دی بل کمزوری دی، او حق د زورور کېدو، خو هغه دا وایي ځه خیر دی ځه. په دې کې مرتبه د چا اوچته شوه؟ د هغه زورور. ځکه حالانکې د هغه اوس هم رسېدو، د هغه حق هم ډېر و، دلته هغه په حق هم و، خو بیا هم داسې ووایي. نو الله رب العزت ځکه درته وویل الرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. دې خبرې ته خیال دی. او الله زورور دی، حکمتونه والا دی. الله زورور دی چې دا څومره احکام یې ته بیان کړو که نه، څوک ورته دا نشي ویلی چې یا الله ولي. او حکیم دی، نو دا څه احکام چې بیان کړو په دې هر یو کې ګوره حکمتونه دي، هسې نه دي ویلي. سبا به انشاءالله شروع کوو د 229 آیت نه، 229 نمبر آیت نه به سبا شروع کوو. او الله رب العزت ته موږ پوه کړي په دین باندې، او الله رب العزت ته زموږ توجه دین ته کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.